بسم الله الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد. محترم لیدونکو، زه نقیب الله وحدت یم. د معاذ سی ای چینل په واسطه غواړم تر تاسو پورې د ابتدایي اپلیکیشنانو درسونه ورسوم. زموږ او ستاسو ابتدایي اپلیکیشن په کمپیوټر کې مایکروسافت آفیس ده. مایکروسافت آفیس غواړم لنډ غوندې تعارف یې درته وکړم. مایکروسافت د یوې کمپنۍ نوم ده چې دا کمپنۍ مالک بیل ګیټس ده، او آفیس چې دا د آفیس کوم اپلیکیشن دا د دې کمپنۍ له جانبه څخه دنیا ته وړاندې کړی سوی. د مایکروسافت آفیس پخواني ورژنان هم سته، په دې اوس وخت کې هم خلک استعمالوي. اوسني ورژنان هم سته، نوي ورژنان به هم راسي. پخواني ورژنان د مثال په توګه درته وایم لکه آفیس 2003، آفیس 2007، آفیس 2010. موږ او تاسو د آفیس 2010 باندې شروع کوو انشاءالله، او 2014، 2014، 2019 هم خلک استعمالوي. که تاسو دا پوښتنه وکړئ چې د دې فرق څه ده، ګورئ فرق یې داسې خاص فرق نشته. دا کوم چې تیر ورژنانو په نسبت و هغو تیرو ورژنو ته لکه 2003 آفیس، 2007 آفیس و هغو تیرو ورژنو ته د هغه نوي ورژنان چې دي خلک یو څه په دې خاطر باندې خوښوي چې ترقي معمولي قدر پکې شته په نسبت و هغوی ته. په هغوی کې دومره ترقي نشته لکه په دې اوسنیو ورژنو کې چې دي. مګر نور چې کوم کار تاسو له 2010 څخه اخلئ، هوبهو دغه کار تاسو له 2014 څخه هم اخیستی سوی، له 2019 څخه هم اخیستی سوی، همدغه کار تاسو له 2003 آفیس څخه هم اخیستی سوی. په دې کې هیڅ دغه نشته. زموږ او ستاسو اپلیکیشن به مایکروسافت آفیس 2010 وي. کوشش د دا وکړئ چې تاسو 2010 آفیس پیدا کړئ، هغه در سره انسټال کړئ. او داسې ډېر ملګري به وي چې هغه د نورو استادانو ویډیو ګوري. استادان که و 2003 آفیس ورته وایي، نو تاسو کوشش د دا وکړئ چې د هغه استاد د درس مطابق اپلیکیشن در سره پیدا کړئ، 2003 در سره پیدا کړئ. که چېرته یو استاد تاسو ته د مایکروسافت آفیس 2007 درسونه وایي، نو تاسو د 2007 آفیس کوشش وکړئ چې هغه انسټال کړئ. زموږ او ستاسو چې کوم مایکروسافت آفیس د هغه 2010 ده، نو کوشش د دا وکړئ چې 2010 آفیس پیدا سي. بیا انشاءالله که خدای کول تاسو ته مشکل نه جوړیږي. یوه بله خبره کوم محترمو، مایکروسافت آفیس چې دا کوم موجوده تاسو وینئ، مایکروسافت آفیس په خپل کور کې پر 9 حصو مشتمل ده. دا مایکروسافت آفیس په خپل کور کې پر 9 حصو باندې مشتمل ده. ګورئ هره حصه جلا ځان ته خپل کار لري، هره حصه خپل جدا جدا کار کوي. یوه حصه د مکتوب د لیکلو لپاره استعمالیږي، بله حصه بیا د حساب د کتاب دپاره استعمالیږي، بله حصه د پریزنټیشن دپاره استعمالیږي. کوشش مو همدا ده چې په کومه حصه موږ او تاسو شروع کوو د هغې حصې تعارف هم وکړو. نو انشاءالله العزیز هغه به د درس مطابق چې کومه حصه موږ او تاسو شروع کوو، په سر کې به د هغې حصې تعارف کوو چې تر څو مخته موږ او تاسو ته مشکل جوړ نه سي. راځم د مایکروسافت آفیس حصې درته بیانوم. له ما سره په کمپیوټر کې ګورئ، له ما سره وینډو 8 انسټال ده، کیدای سي له تاسو سره وینډو 7 وي یا ایکس پی وي. مایکروسافت آفیس په خپل کور کې پر 9 حصو مشتمل ده. مخکې مې هم وویل، اوس راځو هغه 9 حصې بیانوو. اوله حصه چې ده مایکروسافت اکسل ده 2010، صحیح سو. دویمه حصه د موږ تاسو سره مایکروسافت انفو پات ډیزاینر ده. دریمه حصه مایکروسافت انفو پات فیلر ده. څلورمه حصه دغسې پسې راسئ مایکروسافت ون نوټ ده، مایکروسافت آوټلوک ده، مایکروسافت پاور پوینټ ده، مایکروسافت پبلیشر ده. همدغه شانته مایکروسافت شیر پوینټ ورک سپیس ده، مایکروسافت ورډ ده. زموږ ستاسو چې کومه حصه ده هغه د مایکروسافت ورډ ده. شروع هم په مایکروسافت ورډ باندې کوو انشاءالله العزیز. نو تر هر څه مخکې موږ او تاسو چې شروع په مایکروسافت ورډ باندې کوو، د مایکروسافت ورډ تعارف هم پکار ده چې باید مایکروسافت ورډ څه کار موږ او تاسو ته کوي. د دې په دې کې چې کومې اجزاوې دي، چې کوم منیوګانې دي، چې کوم ریبنانې، دا باید موږ او تاسو بیان کړو تر څو ستاسو ښه په هوسا توګه سر ورباندې خلاص شي. زه راځم مایکروسافت ورډ 2010 خلاصوم، صحیح سو. دا د موږ تاسو سره مایکروسافت ورډ 2010 ده. مایکروسافت ورډ 2010. اوس به موږ او تاسو دغه ته مایکروسافت ورډ وایو. مایکروسافت ورډ موږ او تاسو ته څه کار کوي؟ محترمو، زه راځم فایل ته. ما یو فایل ایښی، یو ډاکومنټ، یو مکتوب مې ایښی، غواړم چې د هغه په واسطه تاسو ښه پوه کړم. ګورئ
په مایکروسافت ورډ کې موږ او تاسو ډرافټینګ کار کولی سو، مسوده جوړولی سو، همدغه شانته د ټایپینګ کار کولی سو، همدغه شانته سرکلم ویټا سې ورته وایي، کارمخینه سې ورته وایي، همدا جوړولی سو، کتاب کمپوزولی سو، کتاب کې لیکلی سو، همدغه شانته لیک لیټر ده، انویټیشنز ده، ډېر داسې څه به وي چې تاسو مثلا هغه د هغه کار له مکتوبه سره وي، هغه کار موږ او تاسو له مایکروسافت ورډ څخه اخلو. اوس که چیرې دغسې مثلا د بلې حصې خبره سي، بله حصه مثلا اکسل ده، اکسل بیا د حسابو د کتاب کار کوي، خو موږ او تاسو شروع په مایکروسافت ورډ باندې کوو، خبره هم د مایکروسافت ورډ باید وکړو. مایکروسافت ورډ کې موږ او تاسو مکتوب لیکلی سو، کتاب لیکلی سو، دغسې مجله، میګزین، هر څه چې مثلا د کتابت سره کار وي، دا موږ او تاسو په مایکروسافت ورډ کې کوو. په مایکروسافت ورډ کې یو څو خاص شیان دي تاسو باید په ذهن کې کښېږدئ. هغه د مایکروسافت آفیس انټرفیس ورته وایي. انټرفیس یعنی د موجوده چې دا اوس موږ او تاسو یې وینو، په دې کې یو څه شیان دي تاسو باید په خپل ذهن کې کښېږدئ. هغه دا دي، اول د موږ او تاسو سره چې دا کوم لاین تاسو وینئ، دغه پوینټر چې ورباندې راځي، دا وینئ، دې ته موږ او تاسو ریبنز بار یا ټیبز بار وایو. صحیح سو. ریبنز بار په دې کې له موږ او تاسو سره ریبنان دي، په هر ریبن کې بیا خپلې اجزاوې دي، د هغو اجزاو په واسطه باندې موږ او تاسو په خپل مکتوب کې تغییر و تبدیل راوستی سو. تر دې رالاندې بیا د موږ او تاسو سره مینیوز بار ورته وایي، یا مینیوګانې تاسو ورته ویلی سوی، دې ته بیا مینیوز بار وایي. صحیح سو. مثلا تر هم لاندې خپله مینیو کلیپ بورډ ده، فونټ ده، پیراګراف ده، او سټایلز ده، او ایډیټینګ ده. دغسې انسرټ چې راسئ، په انسرټ کې له موږ او تاسو سره خپلې مینوګانې دي، پیج ده، پیجز دي، ټیبلز ده، الستریشنز دي، لینکس دي، هیډر فوټر، ټیکسټ، سمبلز، همدغه شانته پیج لیاوټ ته راسئ، په دې کې تیمز دي، پیج سیټ اپ ده. هر ریبن یا هر ټیب چې ده هغه خپلې مینیوګانې لري، د دغه مینیو په واسطه باندې موږ او تاسو په خپل مکتوب کې تغییر او تبدیل کولی سو. له دې بعد دریم شی له موږ او تاسو سره دا ده چې دا مخامخ چې دا کوم کتابت ورباندې سوی، د الفاظ ورباندې لیکل سوي، دې ته صفحه وایي، پیجز وایي، یا مثلا صفحات چې نور هم پسې واخلي، او که چیرته یې وایي بیا پیج یا صفحه ورته وایي. تاسو راسئ و دغه راسته طرف ته به موږ او تاسو وګورو، دې ته سکرولینګ بار وایي. سکرول کول معنا پورته او کښته خپله صفحه ورباندې وړل، سکرولینګ بار وایي. تر دې رالاندې له موږ او تاسو سره که تاسو وینئ دا کوم پوینټر چې ورباندې ګرځي، دې ته موږ او تاسو سټیټس بار وایو، خصوصیت بار، خصوصیت پټی. په دې کې زموږ او ستاسو د مکتوب یا د ډاکومنټس یا د فایل تمام خصوصیات موجود دي. او پاتې سو د صفحې و شاته چې دا کومه ایریا تاسو وینئ، دې ته بیا بیک ګراونډ وایي، د صفحې بیک ګراونډ د شا میدان وایي. صحیح سو. دا یو څه خاص شیان دي، دا په ذهن کې درسره کښېږدئ. انشاءالله العزیز زموږ او ستاسو درسونه به مسلسل روان وي. دا د مایکروسافت ورډ لنډ غوندې تعارف و. له دې بعده به زموږ او ستاسو اولنی درس، اولنی سبق به په هوم کې روان وي، او هغه به انشاءالله له خپله سبقه سره ګورو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.